الله تعالی فرمایي بېشکه موږ موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات ورکړ او له هغه وروسته مو پرله پسې رسولان ورولېږل او عیسی بن مریم ته مو ښکاره نښې ورکړې او هغه مو د روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام په مرسته قوي کړ. نو ایا هر کله چې تاسو ته رسول داسې څه راوړي چې ستاسو نفس ته ښه نه وي تکبر کوئ، نو ځینې مو دروغجن وبلل او ځینې مو حتی ووژل. دا آیات د بني اسرائیلو د حال بیان کوي. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته تورات ورکړ، د هغه وروسته یې ډیر پیغمبران ورواستول. حضرت عیسی علیه السلام ته یې معجزې ورکړې لکه د مړو ژوندي کول، د ړندو رغول او د جبرائیل علیه السلام په وسیله یې مرسته ورسره کوله. خو بني اسرائیلو کله چې پیغمبر داسې حکم راوړ چې د دوی د خواهش خلاف و، نو هغوی به تکبر کاوه. ځینې پیغمبران به یې دروغجن ګڼل او ځینې یې حتی وژل. د نفس پیروي خطرناکه ده. که انسان د خپل نفس تابع شي حق نه مني. تکبر د هلاکت سبب دی. تکبر انسان د حق منلو څخه منع کوي. د پیغمبرانو احترام ضروري دی. ټول انبیا د الله له لوري دي. باید ایمان پرې ولرو. حق باید ومنو. که هر څوک یې راوړي، نه دا چې یوازې هغه ومنو چې زموږ خوښه وي. د پخوانیو امتونو نه عبرت اخیستل. بني اسرائیل چې څه وکړه، موږ باید هغه تکرار نه کړو.